بسم الله الرحمن الرحیم. د بوس سره د یوریا ګډول لپاره هغه ضروري سامان آلات چې ټول موږ برابر کړي دي چې هغې کې او پاشته یوریا ده 15 کیلو یوریا ده 10 لیټره اوبه دي دا سطل 10 لیټره دی او دا بل سطل چې دی د خطره موږ راوړی دی چې یوریا په دې کې صحیح ډول حل شي هغې نه وروسته به د بوس سره یوځای کړي. بوس هم راوړی دي تقریبا 100 کیلو بوس دي. نو اوس دغه عملي ډول همدلته سرته رسوو نو خدای دې وکړي چې ستاسو د توجه نو لومړی دې د خاطره چې یوریا په اوبو کې صحیح ډول حل شي نو داسې کوو چې د دې اوبو څخه دا 15 کیلو د بوس سره یوځای کړه اوس پې پلاستیکه وارو او یو شاید دې ته ګورو یو شاید وروسته به یې استعمال تاریخ ځان سره یاداشت کوو چې شپږم د ډسمبر باندې موږ د عملیه سرته ورسولو نو په 20 د ډسمبر باندې دا به خلاصوو صحیح شو انشاءالله. اوس پې پلاستیک راوځه هغه شخونهونکي څاروي چې عمر یې د 6 میاشتو څخه کم دی باید تغذیه نشي. یو نوکه څاروي باید د دې بوسو په واسطه باندې تغذیه نشي. بلاربو څاروي دپاره باید تغذیه نشي او کوم وخت چې غواړو دغه بوس څخه استفاده وکړو نو باید 10 منټو دپاره باید په ازاد هوا کې پرېښودل شي تر څو کاربن ډای اکساید او امونیا غاز ورڅخه فرار وکړي او څاروي باید په تدریجي ډول تغذیه شي. داسې نشي چې مستقیما په ډیر مقدار سره څاروي ته ورکړل شي په اول ځل کې چې بیا د تسمم سبب کیږي. د غټو څارویو دپاره باید په 100 کیلو وزن باندې باید 2 کیلو ورکړل شي او د وړو څارویو دپاره باید د 1 کیلو څخه تر 2 کیلو پورې روزانه ورکولی شي.